یو بادشاہ راوتلی و د شپې او ګرځېده د وطن حال یې معلومه څوک خو غلا نه کوي درې غله یې پیدا کړ ورته ویې څه کوئ بادشاہ داسې حلیه جوړه کړې وه چې دوی نه پېژنده ورته ویې مزدوري کوم د شپې وی ته څه کوې کاکا ویلې زه مزدوري کوم د شپې که نه شپې خو مزدوري غلا ته وایي ویلې ما ځان سره ملګری کوئ نه ورته وی چې تا ځان سره ملګری کو نو تا کې څه کمال دی وی ما کې دا کمال دی چې کله یو مشکل کار پیښ شي چې حل یې نه او زه دا ښی لاس په ګیره راکش کم که نه نو چې څومره مشکل کار نو اسانېږي او چې کله یو اسانه کاري او زه چپ لاس په ګیره راکش کم بې څوک نشي حل کولی هغوی یو بل ته وی هلکه سړي کې کمال دی کله غلا ملا کې ګیریږو که نه نو بس لاس به راکش کوي که نه ورته وی صحیح ده ځه زمونږ سره ملګری شي ورته وی نه تاسو کې څه کمال دی یو ورته وی ما کې دا کمال دی چې د سپیو په دې ژبه پوهېږم دا سپي چې غپېږي نو زه پوهېږم چې دا وایي دا وایي دا وایي هلکه وی ته خو هم ډېر تکړی دې بل ته وی تا کې څه کمال دی وی ما کې دا کمال دی زه چې یو کور ته ور واوړم که نه نو کور کې خو روپۍ سړي ته نه معلوم او دا پوزه په ځمکه راکش کم نو زما دې پوزه کې دا کمال دی چې زه روپۍ معلوموم دومره روپۍ دې کور کې دي او زه معلوموم چې فلانی بکس کې دي بس ډایرکټ ورشم چې راوی ابل ته وی تا کې څه کمال دی وی ما کې دا کمال دی چې زه د شپې د چا سټو وینم سټ په تیاره کې او بیا د ورځې مخ وینم نو زه یې پېژنم چې دا هغه مخ دی چې بېګا مې د سټ لیدلی هلکه وی تا کې خو کمال دی وی راځئ چې مزدوري کوو د چا په کور ورځو وی د دې بادشاه په کور به ورشو که نه د ډېر مال والی دی ویلې راځئ په کور چې ور واوړېدل سپي وغپېده بادشاه کره سپی و دی هم وغپېد بادشاه ورته وی والکه تا چې وی زه د سپیو په خبرو پوهېږم دا سپي یو بل ته څه وایي ویلې هغه سپي ورته وایي غیبان دی چې ډېر بې غیرته یی په کور مو غله راغله هېڅ ورته نه وایي نو دی ورته څه وایي وی دی ورته وایي چې مالک خپله ورسره دی زه څه کوم غلار سړی نشي کولی چې د کور مالک ورسره نه وي که نه خپلوان غل ته څه پته ورته وی هلکه کمال خو درکېد خو بیا هم دماغو کار نه کوو علم سره چې دماغ نه وي بیا هم فایده نه کوي ښه یو سړي وي علم زده کړی و عقل ورسره نه د چا په موټي کې به چې یو شی و که نه معلومه و به نو یو سړي ورته مرۍ راوړه او موټي کې یې ونیوه وی زما دې لاس کې څه دي هغه چې خپل علم تجربه کې که نه وی ستا دې لاس کې یو ګرد غونډ منډ شی دی او په منځ کې سوری دی مریم دسي که نه ویلې نوم یې څه دی وی د ژرندې پل ور عقل ورسره نه و ژرندې پل لاس کې ځایږي ابل ته وی ته خپل کمال ښکاره که روپۍ چېرته دي هغه پوزه په ځمکه راکش کړه ویلې دومره روپۍ دی او فلاني بکس کې دي ویلې ورشئ راوی اغستې چې کله راووته خو ډېرې روپۍ وې بادشاه ورته ووی چې تاسو درې ملګري زه یو یم او دا شپه ده تیاره ده
دې کې د لوټونو پته ډېره نه لګي. زه دا روپۍ ځان سره ویسئ، سار چې شي مونځ پسې متصل زه به ترماس کې چیم راوړم دود پتی او فلانی کنده کې کینې زه به راشم او هلته په رڼا دا روپۍ تقسیم کو. وی صحیح ده. درې واړه لاړه او بادشاه خپل کور ته راغی. سار چې بادشاه دفتر ته لاړه پولیسو راوغوښت، ورشه هغه کنده کې غله پراته دي، غله دي اوری والا سره د روپیو. درې واړه یې راوست وینیول. هغه یو چې ویلو چې د شپې سټ یې وینم او د ورځې مخ وینم، نو د دې زه پیژنم چې دا هغه مخ دی چې بیګا مې سټ لیدلی و. هغه چې داسې ورته وکته ویل د سپي بچیانو دا خو هغه پلار دی دی که نه هغه بیګانې چې غلام ته وکړه خو همدا و که نه. ورته وی ولې مو غلا کړې ده؟ هغه ورته وی بادشاه صاحب خپله کې پوهېږو، خی لاس په ګیره راکش کا، چپ لاس راکش نه کې چې تباه به مو کې پوهېږي. نو بعضې ګیرو کې کمالي که نه. نو داسې قصې چې دي که نه دا ما 3.5 سوه یادې کړي دي، پوره 100 جلد کتاب ته جوړېږي.